د ماشومانو لپاره د ټرمپ اکاونټ پروګرام پیل شو. د امریکا حکومت د ټرمپ اکاونټ په نوم د ماشومانو لپاره د پانګونې یا انویسټمنټ نوې پروګرام پیل کړی چې موخه یې د ماشومانو مالی راتلونکي پیاوړی کول دي، یعنی یو اس ډپارټمنټ اف ټریسري. مهم ټکی د لپاره چې شي دي، یعنی کوم ریکوایرمنټ دی. هغه ماشومان چې د 2015 د جنوري له اول مې څخه تر 2028 د دسمبر تر 11 پورې په امریکا کې زیږیدل وي او د امریکا تابعیت او د ټولنیزو امنیت شمیره یعنی سوشل سکیورټي نمبر ولري، د حکومت له خوا نه د $1000 لومړنۍ پانګونه ترلاسه کولی شي. همدغه ټرمپ اکاونټ په نامه. نو مور او پلار یا سرپرستان کولی شي چې هر کال تر $50,000 پورې اضافي پیسې هم د ماشوم حساب ته واچوي، څو د وخت په تیریدو سره پانګونه وده وکړي، یعنی مارکیټ واچ. او بل دا حساب د ماشوم په نوم وي او عموما تر 18 کلنۍ پورې پیسې نشي ایستل کېدی. یعنی که چېرته ته پیسې هم اضافه کوې نو په دې صورت کې ته بیا نشي کولی چې دا پیسې بیرته واخلې پرته له هغه شرایطو چې قانون یې اجازه ورکوي، یعنی یو اس بانک دا فکر کوم د دې مربوط دی. یادونه دا پروګرام یوازې د هغو ماشومانو لپاره دی چې د قانون له مخې شرایط پوره کوي. د شرایط او د ثبتولو بشپړ معلومات د حکومت په رسمي ویب پاڼه کې ترلاسه کولی شي. نو بعضې دوستان دي چې په دې دغه شي څه ورته وایي، باید پوه شي که چېرته دغه $1000 راځي نو دا نه اضافه کېږي. که چېرته دغه د $1000 تاسو په تمه کېږي او تر 18 کلنۍ پورې، یعنې تر 18 کلنۍ عمر پورې دا پیسې چې که چېرته ته پیسې اضافه کوې او که نه کوې نو تر هغه وخته پورې دا ته نشي کولی چې دغه پیسې وباسې تر څو چې ماشوم 18 کلن شي او بعد د هغې نه دغه اکاونټ هغې ته سپارل کېږي. هغه بیا یې خوښه دی چې پیسې وباسي او که هماغې باندې انویسټمنټ کوي او نور هم پیسې اضافه کوي. نو که چېرته تاسو $1000 تاسو ته اچول کېږي نو تاسو کولی شئ چې هر کال تر $50,000 پورې اضافه کړئ. خو دا $50,000 بیا که خلک مختلفې خبرې کوي خو د دې باندې بیا انویسټمنټ کوي، یعنې دلته زرهاو مارکیټونه دي چې هغوی په انویسټمنټ کې دوی خرال لري، دغه پیسې هماغې ته ځي، هغوی بیا ورباندې دغه کې انویسټمنټ کوي. نو هغې له طریقه بیا دا پیسې هغوی اضافه کېږي، یعنې شاید دې کې تاوان هم کېږي، شاید فایده هم کېږي. نو په دغه تاوان هیڅکله چا نه دی کړی نو همیشه مارکیټ پورته ځي، ښکته نه راځي. نو په هغه صورت کې دغه په دې شکل باندې مخ ته ځي. نو که چېرته تاسو غواړئ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ، خپل ماشومانو دپاره دغه وکړئ، څه ورته وایي اکاونټ خلاص کړئ، نو تاسو بیا ما ته کمنټ کې ووایئ چې د هغې په اړه زه درته دغه جوړوم، څه ورته وایي. زه به ویډیو ته تاسو ته جوړ کړم، په هغې طریقه باندې تاسو وکولی شئ چې دغه طریق باندې بیا اکاونټ خلاص کړي. نو هر هغه څوک چې شوقیان دي او غواړي چې دغه اکاونټ خلاص کړي نو دا کولی شي چې خلاص کړي. او دا بیا هم زه درته وایم که چېرته پیسې دي او دغه پیسې چې تا ته راغله اکاونټ دې خلاص کړه او تا پکې نورې پیسې واچولې ته بیا نشي کولی چې دا پیسې وباسې. بیا هم درته وایم چې دا پیسې ته بیا نشي کولی چې بیرته وباسې. خدای ناخواسته تا ته یو ضرورت پیښېږي او دغه پیښېږي ته به وایې چې دغه پیسې دغه اکاونټ کې پیسې دي زه به وباسم، نه دا په هغه صورت کې نشي تر څو چې حکومت درته اجازه درنه کړي یا کوم معقول دلیل ورته ونه لري تر هغه وخته پورې دا پیسې ته بیا نشي کولی چې دغه حساب وباسې تر څو چې ماشوم 18 کلن شي او 18 کلنۍ نه وروسته بیا خپله ماشوم ته صلاحیت ورته ورکول کېږي، نه تا ته. بیا هماغه ماشوم چې د چا په نامه د اکاونټ خلاصېږي هماغه حق د دې لري چې خلاص کړي. بیا هم مننه، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.